رحمته وفي النار عقابه والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والميراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية على صاحبها ألف سلام وتحية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زما محترم مسلمانانو، ډیر مبارک میاشت او مبارک مجلس دی. مولانا قاری کلیم الله صاحب دامت برکاتهم العالیہ تاسو ته پتراو کې قرآن شریف ختم ک. الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او تاسو د دې ټول علاقې د پاره دی الله پاک د هدایت او د خوشحالۍ ذریعہ جوړ کړي. زما محترم حدیث کې راځي قرآن ختم شي ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن. قرآن ختم شي د الله د طرفنا خصوصی رحمتونه نازلی. دی وخت تاسو باندې محله باندې چمګاون باندې علاقه باندې او په دلارو کوڅو باندې د الله د طرفنا د خصوصی رحمتونو باران دی. یو بنده قرآن ختم کی صلی علیه عند ختمه 60,000 ملک. دغه کس د پارش په زر فرشتي د بخنه دعا غواړي. تاسو ټول چې د مجلس تراغلی تاسو دراتو نسبت د الله د کلام ختم دي. د الله د ذات نه قوي امید ساتي. تاسو د ټولو د پاره دی وخت شپې زره فرشتي د بخنه دعا غواړي. کله چې قرآن ختم شي او دا غي نه پس دعا کوي امنا لا دعائه 4000 ملک. سلور زره فرشتي په دعا باندې امين وي. که زمنګ ستاسو په دعا باندې یو فرشتم امين وي زمنګ ستاسو د دعا په قبلېدو کې هیڅ شک نشته. ځکه فرشتي د الله نوراني مخلوق دي. لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فرشتي د الله نافرمانی نه کوي. زما محترمو سلور زره فرشتي بستاسو په دعا باندې امين وي. ستاسو دعاګانې به د مجلس کې قبليږي. فمن وافق تامينه ولا تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. د چا امين د فرشتو د امين سره یوځای شو مخکینی ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي. دا نن هغه مجلس جوړ دی چې تاسو امين به د سلور زره فرشتو د امين سره یوځای کیږي. من ختم القرآن فله دعوه مستجابه. قرآن سو ختم کی داغه سوال داغه دعا قبليږي. نو پدې کې خودي مولانا قاری کلیم الله صاحب د دعا قبلي. ځکه په دې خپل جبه باندې دوی قرآن ختم کړ او دوی پس شاته سمره مقتدیان ولاړو. د مجلس کې د ټولو دعاګانې قبليږي او دانن چې کوم مسلمانان د مجلس تراغلي دي د قرآن د ختم په نسبت د دوی مثال داسې دی لکه یو کس کور کې چاردامو او د مسجد ته د جمع منځ د پر راشي. دلته چرور رسید امام په اخیری قاعده باندې ناشتي او دی په اخیری قاعده کې امام سره شامل شو. زمنګ د فقه مسله دا ده د کست د پورا جمع ثواب ملاو شو. ځکه الله غیرتی ذات ته قدردان ذات ته د الله خزانه ډکې دي بهاني لټي.
زما محترمو دا الله د ذات نه قوي امید دی ان شاء الله مونږ تاسو ټول حاضرین تبا د پورا قران شریف د ختم ثواب ملاوي انس ابن مالک رضی الله عنه یو صحابي دی معمول به دو قران به ختم کا اهل عیال به راجم کړل رشتہ دار به روغختل مجلس به جوړ ک او بیا به ته پوسو ک تاسو د پتشتا تاسو مسجد پر راغوختي هغه بل علمي ظاهر کړه دوی ورته فرمایل مانن قران ختم کړی دی د قران د ختم نه پس دعاګانې قبليږي زبنن دعا غواړم تاسو ټول به زما په دعا باندې امين وایي زکه داسې مجالسو کې دعاګانې قبليږي امام مجاهد رحمت الله علیه مشهور تابعی په دې تابعینو کې په خپل دور کې دوی له یو عالم رالی او دوی ته درخواست وکړه زموږ په کلی علاقه کې د قران د ختم مجلس دی تاسو ته د شرکت دعوت دی تاسو به پاغي کې موږ سره شرکت کوئ امام مجاهد رحمت الله علیه هغه دعوت ډیر په خوشاله باندې قبول ک او به غالم ته فرمایل دا تاسو چې کوم عمل کوئ دا به عینه د صحابه کرامو عمل دی زما محترم او د دې مجلس فائدہ ده او دای برکت دی الله پاک دې زموږ تاسو په زړونو کې د دې خپل علماء کرامو د دې مدارس او د داسې مبارک مجالسو قدردانی پیدا کړي زما محترم د رمضان المبارک مبارک میاشتا د الله شکر ادا کو چې الله د رمضان المبارک د روزو د تراو او به په تراو کې د ختم توفیق راکړ زما محترم زمو ډیر مسلمانان رونه مشران کشران تاسو ګورې تیر کال ستاسو د سب مرګري ستاسو د تراو مرګري ستاسو د ختم مرګري زما محترم نن د خور لاندې پراته دي زمنګ ستاسو د 2 رکعات نفل محتاج دي د تلاوت محتاج دي د ذکر محتاج دي د استغفار محتاج دي د دعا محتاج دي د صدقې او د خیرات محتاج دي موږ د الله شکر ادا کو چې الله دا مبارک میاش بیا را نصیب کړ دومره ژوند الله راکړ مبارک میاش ته حدیث کې راځي اذا دخل شهر رمضان د رمضان المبارک میاش شروع شي فتحت ابواب السماء د اسمان دروازې کولو شي وفتحت ابواب الرحمه د رحمت دروازې کولو شي وفتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کولو شي وغلقت ابواب النار د جهنم دروازې بند شي وسلسله الشیاطین سرکش شیطانان الله قید کی نفل په فرض بدلیږي فرض پاویا چند باندې قبليږي روزانه د روزدار یو دعا درو جماعتي په وخت کې خامخا قبليږي حدیث کې راځي د الله عرش چې کوم فرشتو په وګبانی اوچت کړي په دې رمضان کې هغه فرشتو ته الله حکم وکي نور کارونه پرې دي د روزدارو په دعا باندې امين وای حدیث کې راځي روزانه درو جماعتي په وخت کې 1,00,000 جهنميان الله د جهنم نه آزادي جنت ته داخلي بل حدیث کې راځي روزانه درو جماعتي په وخت کې 10,00,000 جهنميان الله د جهنم نه آزادي او جنت ته داخلي درو جماعتي په وخت کې دعاګانې قبليږي پېشمنی په وخت کې دعاګانې قبليږي حدیث کې راځي د شپې په د اخر حصہ کې الله خپل شان خداوندی سره کما یلیق بشانه دیړم بنی اسمان تراشی او باقاعده اعلانات کیږي هل من سائل شتسوک سوالګری چې سوالو کې سوال قبول کم هل من تائب شتسوک توبه ول توبه باسی توبه قبول کم هل من مستغفر سوک بخنه غختون کې شته چې بخنه وغواړي او زور ته بخنه وکم زما محترمو من تاسو کمزوري ټول کال تهجد تر پاسېدل دا مونږ ته ګران کار دی په دې رمضان کې هم تاسو ټول پېشمنی تر پاسو زما محترم او چر پاسو چار دامو کو پیغمبر علیہ السلام مستقل اترکاتا د تهجد منځ کړی دي اترکات نفل کو وخت کم د شپږ رکعاتو کو سلور رکعاتا 2 رکعاتا د قران تلاوت کو ذکر اسکار کو استغفار کو د الله نه معافي غواړو الله زدر ته توبه وباسم خپل ګناهونه ځان ته مخې ته کو د الله نه معافي غواړو او د الله تخپل شری حاجات پیش کو الله دا زما ضرورتونه دي الله دا زما شری حاجات دي الله دار له پورا کې حدیث کې راځي درې اوازونو سره الله محبت کوي ثلاثه اصوات يحبها الله درې اوازونه د الله محبوب اوازونه دي صوت الدیک یو د چرګ आवाज کله چې چرګ आवाजو کې د تبدرت موای
د تفرشتہ ښکار شي د غزه کې دعا غواړه دعا قبليږي فانه يوقظك للصلاه دیتا مسترا پاسي دی आवाज سره الله محبت کوي وصوت الذي يقرأ القرآن یو مسلمان د قران شریف تلاوت کوي دی आवाज سره الله محبت کوي وصوت المستغفرين بالاسحار او د تهجد په وخت کې د پېشمنی په وخت کې یو مسلمان استغفار کوي د الله نه معافي غواړي دی आवाज سره الله محبت کوي زما محترم او د مبارک میاشت د ورځې عمل دا روزه دا د شپې عمل دا تراویح دي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا د رمضان المبارک روجیو نیوی د ایمان په حالت کې د ثواب په امید باندې الله به د دې روجو په برکت د مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا د رمضان المبارک تراویح وکړي د ایمان په حالت کې د ثواب په امید باندې پدې تراو به الله مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي زما محترمو حدیث کې راځي دا د رمضان المبارک د میاش دا د ټول کال زړه دی کدا رمضان زمنګ صحیح شو ټول کال بم صحیح تیریږي او که رمضان زمنګ ګډ وډ شو ټول کال به زمنګ ګډ وډ تیریږي مجدد الفاسانی رحمه الله هغه به فرمایل د چا چې رمضان څنګه تیر شو د ټول کال اومغه سي تیریږي کم کس چې پر رمضان کې کم عمل شروع کو اهتمام سره ټول کال به د عمل الله توفیق ورکړي کم مسلمان پابندۍ سره پر رمضان کې د تهجد اهتمام وکړي ټول کال به الله د تهجد توفیق ورکړي کم کس مستقل پابندۍ سره تلاوت وکړي پر رمضان کې ټول کال به الله د تلاوت توفیق ورکړي د تسبیحات کې ذکر کې استغفار کې دعاګانې غواړي او سخاوت کې صدقې او خیراتونه کې ټول کال به د دې اعمال الله توفیق ورکړي او کم کس به کوم ګناه کې مبتلا دي راغوي به فرمایل دا ګناه دي پری دي مثلا یو سړی دی هغه مجبور دی داغه د خلینو دروغ وزي دا یو میاشت په ځان پابندي ولګي چې زه به دروغ نه ویم یو میاشت دروغ نه ویل ټول کال به الله د دروغ نه ساتي یو میاشت غیبت نه کو ټول کال به الله د غیبت نه ساتي یو میاشت چغلی و نکړه ټول کال به الله د چغلی نه ساتي دا یو میاشت لا یانی و نکړه ټول کال به الله د لا یانی نه ساتي کوم ګنام په دې رمضان کې پری خو دا ټول کال به الله داغه نه حفاظت کوي زما محترمو دا رمضان المبارک میاش دا د دې ټول کال زړه دی او دا مبارک میاش ده علی رضی الله عنه به فرمایل ک الله جل جلاله دی امت ته د عذاب اراده وي نو دو سيزونه به ورلنه ورکول یو سوره اخلاص او دویم د رمضان المبارک میاش دا دو سيزونه دی امت ته ملو شوی دا خصوصي سيزونه دي دا الله نعمتونه دي وای کدی امت ته د الله د عذاب اراده وي دا دو سيزونه به دوی نه ورکول یو سوره اخلاص زما محترم حدیث کې راځي دا ثلث قران دی چا یو ځل سوره اخلاص تلاوت کو لکه لس سپاره چې تلاوت کړي دو ځل چا دا تلاوت کړي لکه شل سپاره تلاوت کړي درې ځل تلاوت کړي لکه پورا قران شریف دی چې تلاوت کړي او په دې اخیری شپو کې خدا روزانه وای د شپې هم درې ځل وای د ورځې هم درې ځل وای ځکه د پورا قران شریف د ختم ثواب پتا ته ملاوي او زما محترمو دی رمضان کې خو نفل په فرض بدلی فرض پاویا چند باندې قبلي لکه چې اویا ختمونه دی وکړ او دویم زما محترمو د رمضان المبارک میاش پدې د الله شکر مدا کو د دې به ادب او احترام هم کو یو مجوسی او علاقه کې اوسېده د مسلمانانو په محله کې دا هغه دور چې مسلمانان غالب او دا کافران چې دي د مغلوب دا مجوسی د مسلمانانو په محله کې اوسېده او د رمضان المبارک میاش دا دی مجوسی هغه چاته وي چې د اور عبادت کوي د خپل زوی په خوراک باندې د ورځ یولي د ډیر ورته پکار شو او ډیر بد ردی ورته ویل وي ته شرمېږي نه به حیا د مسلمانانو روزه ده دا غوي څومره مبارک میاشت ده هغه د ورځ خوراک نه کوي او ته د خلکو مخ کې لګي د ورځ خوراک کوي نو ازوی ته خبره ترې وکړي خبره وتیر شو او به وخت تیرېده ضمانت تیر شو کله چې دا مجوسی وفات شو په دغه محله کې یو بزرګ اوسېده هغه بزرګ دا مجوسی په خوب کې ولید چې وی کتل جنت کې ګرځیدو د جنت په باغونو کې ګرځیدو او دې بزرګ ته د پوسو چې ته مجوسی نه ازمن کلی کې چوسې دي وی ولی نو مغه ما
نو ته جنت ته څنګه رالی کافر خو جنت ته تلی نشي کافر ته خو د مغفرت دوام نشي کولی ته جنت ته څنګه رالی او ورته ویره زما یو ادا او یو خبر الله ته ډیره خوښه شو په مسلمانانو د رمضان المبارک میاشت راغلی و او ما خپل زوی په خوراک کولی د بدرت می ورته ویل په کار شو ورته هغه خبره می الله ته دومره خوښه شو چې کله می نیټه پوره شو وفات کېدم نو الله پاک کلمه د شهادت را نصیب کړه او دینه پس چې وفات شوم نو د جنت تراغلی مو جنت کې ګرځم دا یو خبر الله ته دومره خوښه شو ځکه د دې میاشتې ادب او احترام وکم دا مبارک میاشت زما محترم او پیر ذوالفقار سے دامت برکاتهم العالیه وی دی کلی دی وی د رمضان مثال دا سری منګ تاسو ټول مسلمانانو ته یو چیک بوک ملو شوی دی دا چیک بوک نه دا بانک نه چې به موږ پیسې رالو دا یو چیک بوک موږ تاسو ټول ته ملو شوی دی او په هر چیک بوک کې 10 چیکونه دي نو ډیر چیکونه خلکو خالی جمع کړل او چا پکې 1 لک چا پکې 10 لک چا 50 لک چا کروڑ چا 10 کروڑ 50 کروڑ ایربونه کیربونه دار چا د خپل وس مناسب په چیکونو کې لیکلو کړه وغه جمع کړل اغه نه کوي الله سره جمع شو الله به بدلی راکې وې دا ډیر چیکونه دي دا چیک بوک دی نن 26 وا چیک موږ جمع کړ او سره درې سلور پاتې دي انما الاعمال بالخواتيم د اعمالو دارو مدار په اخیری خاتمه باندې دي که په دې رمضان کې رانه څومره کمی به شي دروغ رانه ویلې شي غیبت چغلی لا یعنی زمون غډیر مسلمانان رونه د رمضان روزه پتاش باندې لډو باندې کریم بورډ باندې پدی باندې روزه لندو او په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې موږ روزه لندو حالانکه روزه د خود عبادت میاشته په قران تلاوت باندې لنډه په ذکر باندې استغفار باندې درود شریف باندې په دعاګانو باندې په دی باندې روزه لنډه نو زما محترمو موږ تاسو ډیر کمزوري موږ نه به کمی به شیخه مخاشوي دا اخیری او سو ورځې شپې دی ډیر قیمتي دي د شپې عبادتو کو د ورځې عبادتو د الله نه دعاګانې غواړو دا خپل روزي تراوی او دا ختمونه په الله باندې قبول کو چې الله پاکي قبول کی الايمان بین الخوف والرجاء ایمان ستوي دا الله خوف ته دا الله یرا او دا الله نه امید دې ته ایمان وای دا د ایمان حقیقت دی موږ روزيونی وي دا الله نه امید ساتو چې الله پاک د رمضان المبارک د روزو توفیق راک د تراویح توفیق راک د ختم توفیق راک د تلاوت توفیق راک د ذکر اسکار توفیق راک د تهجد توفیق راک نو د الله د ذات نو امید دی ان شاء الله قبلې به الله پاک دا بد الله نو امید ساتو خو زما محترم دا يربم ساتو که چرته د عبادت هم قبول نشو نو موږ سویلې شو دا الله د عدالت څخه پته لګي کې دې شي په معمولی خبره زمونږ د بخنې فیصله وکي کې دې شي په معمولی خبره باندې زما محترمو موږ د الله په عدالت کې اودري ګو زمونږ د اعمال قبول نشي نو زما محترمو د خپل عبادت د خپل اعمال دا په الله باندې قبلو زما محترم او زما محترم خپل اکابر او تبګورو زمنګ مشرانو په دې رمضان کې څومره اهتمام کو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارک راضی پر رمضان کې به یو شپه ته ختم کول یو د ورځې یو د شپې یو په تراو کې امام شافعی رحمت الله علیه بارک راضی پر رمضان کې به شپه ته یا یو شپه ته ختمونه کول دومره تلاوت به کو او زما محترم حضرت رای پوری رحمه الله ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی او بلا مریدان ابدا غوی په خدمت کې ناس تو غوی ته فایده حاصلې ده رمضان میاش بچرا نږدې شو په 29 شعبان باندې به د خپل مریدان راجمع کړل او د خپل څومره متعلقین دی به ټول راجمع کړل وینن 29 شعبان دی کې دې چې سبا رمضان شروع شي نو که ژوندو د رمضان د میاشتې نه پس به بیا ملاقات کیږي پر رمضان کې بز چا سره نه ملاويږي بس دا د اعمال او میاشت او د عبادت میاشت او بیا به یو خادم تاوازو کاغله به یو بوجي ورکړه وې دا بوجي والا پر رمضان کې چې څومره خاتون راځي نو مال به نه راوړي خط به نه کولاو داګ براته خاتون براتل ویا ټول په دې بوجي کې جمع کوا او یو طرف ته اکدا د رمضان نه پس به دا بوجي کولاو خاتون بم کولاو او خاتون بم ګورو
پر رمضان کې به خطونه نه ګور او ټول میاش په دې اعتکاف ته ناستو او د په مسجد کې چې اعتکاف به شروع شو څوک به ورل د بسترې د خودو زیب بکینو دومره مسلمانان براتل دوی سره به اعتکاف ته کېناستل ټول میاش په عبادت کې مولانا زکریا رحمت الله علیه به دومره تلاوت کو پر رمضان کې یو ځل د ماسپخین وخت یو ملمه رالی او ملمه د بچپن دوست دی چې کله هغه رالی مولانا زکریا رحمت الله علیه ماسپخین منځو او د جبل لال تلاوت تکینس به د قران شریف تلاوت کوي هغه دوست ورته خوا کې ناس په ملاقات تراغلی د دومره تلاوت کو چې د مازیګر اذان شنو د قران شریف بند او را پاسې د مازیګر مونږ یو د مازیګر جمع چې شنو واپس لاړې قران شریف ته کینس قران کولاو یې مرګري ته د دوی د معمولاتو پته نه و ډېر انتظار کو خو دې خپل تلاوت کوي هغه مرګري او ته وی حضرت د رمضان خو په منګم راغلی خو په من خدا سي نه دی راغلی پتا خدا رمضان دا سي راغلی لکه چې په یو سړی ته براشي او ته به نه پریری پتا خدا رمضان دا سي راغلی دوست یو د بچپن مرګریو هغه ته پته نه و چې دا مولانا زکریا رحمت الله علیه معمولات سدي دومره به متوجي ناس یو منټ به نه ضایع کو یو سکند به نه ضایع کو دا مبارک میاش الله مونږ تر نصیب کړی دا او د اخیری یو څو ورځې پاتې دي زما محترمو دی وخت کې مونږ تاسو ته توبې ډیر ضرورت دی د استغفار ډیر ضرورت دی تاسو ګورئ د الله د عذابونو سلسله شروع ده او که په دې رمضان کې هم الله رضا نه کو والله خوشاله نه کو او د خپل مغفرت فیصله مو نه کړه کم وخت کې به الله باندې ځان بخو او کم وخت کې به خپل مغفرت فیصله کو تاسو ګورئ بازار کې ګرانی کم زیته ورسي نن چې کم سیس په کم ریټ ملاوي سبا په غریټ نه ملاوي او موږ تاسو ټول سوې د حکومت د ګرانی راوست حکمران راوستا یو پارټي یادو بل پارټي یادو د چا پلارم ګرانی نشي راوستي او د چا پلارم مرزانی نشي راوستي حدیث کې راځي اذا غضب الله علی امه کله چې الله خپش والله ناراض شو موتا ته بسنګ پته لري چې الله خپدي الله ناراض دي پیغمبر اسلام درې نخیو کو دي کله چې دا درې خبري موجود وي پوه شي چې الله خپدي الله ناراض دي غلط اسعارها ګرانی براشي چې کلم بازار کې ګرانی را لپوي شي چې الله خپدي الله ناراض دي او ګرانی څومره تیز روانه بیګا یو ځکه می بیان یو کس انځي شو 10 روپۍ پټرول نور ارزان ګران شو روزانه چې اوري د ګرانې आवाज باور درځانه आवाज بناوري مدینه منوره کې ګرانی رااله صحابه کرام راجمه شو د الله رسول یو نقنامه جوړه کړي بازار کې به مغه باندې سودا بخرسیږي د ګرانی بن راضي پیغمبر اسلام خپشو او وی فرمایل ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ریټ مقرر د زما کار نه دی دا الله کار دی ریټ به الله مقرري ګرانی به الله راولي ارزانی به الله راولي د رزق فراخي به الله راولي د رزق تنګي به الله راولي زمون رازق الله دی زمون خالق مالک رازق رب معبود حاجت روا مشکل کشا دا الله دی تا مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب تا ازمکا دا اسمان دا انور دا سپوږمۍ دا ستوري غرونه دریابونه انسانان پیریان فرشتي ورش پا یخنی گرمی خزان بهار عزت ذلت مرګ ژوند مالداری غریبی دا ټول شیزونه چا پیدا کړی د دې ټولو پیدا کوونکو الله دی او زمنګ د ټولو رازق څوک دی وفي السماء رزقكم وما توعدون الله فرمایي تاسو رزق د اسمان نه دی نصیبک یصيبک ولو كان تحت الجبلين ستا قسمت مقدر بدر تخامخا ملاوي اگر که د دوه غرونو لاندې وما لا نصيبك لا يصيبك ولو كان تحت اليدين چې قسمت کې دي مقدر کې دي د دوانو لاسونو لاندې به نه به ملاويږي درته یو سیس د الله نه پټ نه دی علیم بذات الصدور ذاتی د سینو په پټو رازونو خبردار ذاتی فیرا دبیب النمله السوداء فی لیله الظلماء على صخره السماء تور شپا تور غټا تور غر تور میږي او دی روان دي تا نری نری خپې او په دې غټه یو باریک لکیر جوړیږي الله تعالی لکیرم خاري دا سلیدون کې ذات دي موسی علیہ السلام تعالی فرمایل دا کانی پام سوا مات شو دویم رو دا دویم پام سوا مات شو دریم رو دا دریم پام سوا
دریم کانی مات شو چنجیر وت خله کې شنه پانه ده او چنجي وي سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني ډیر پاک دی غزاد زور تخکارم आवाज می اوري کور می پیجني مال دل ته رزق را کېو زم تیر نیمه چې چنجي له دریو کانو کې دن نشنه پانه ورکی مو طالب الله رزق نه راکي زما محترم حدیث کې راځي کلم چې ګرانی رااله پوي شي چې الله خپه دی الله ناراض دی ويحبس انها امطارها باران به بنشي باران به بي ترتیب شي خاله به باران غواړي نه بکی چې کله نه غواړي بیا به باران کی تاسو ګورئ دی وخت غنم پاخه دي یو ځای کې می بیان یو کس راتو ګرمي د باران دعا کومال یا الله د خیر او د رحمت یو بابا आवाज را کوئی گزاره کو غنم پډاګه پراته دي نو غنم چې کله فصل پوښ شو باران دی وخت نقصان کی دغه وخت باران نه دی پکار په دغه وخت کې به باران کیږي کله چې فصل کری باران ضرورت به باران بنه کی باران به بی ترتیب شي یو حدیث کې راځي حدیث قدسی دی لو ان عبیدی اطاعونی لاسقیتهم المطر بالليل واطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم اسمعهم صوت الرعد کچرت دا بندگان زما تابعدار شو زما درازي کېدو یو نه خدا ده زب بیا د ورځې باران نکوم زب باران د شپې کوم دوی به د شپې آرام کوي او سار چې دوی را پاسینو نور بم راخیږي د دوی معاش د دوی کار کسب بنه متاثر کو دا به زما درازي کېدو نه کوي ولم اسمعهم صوت الرعد او د اسمان د غړز غوز اوازونه بدوی تناورم په باران کې پوریس کې چې کله به د صحابه په دور کې غړز وشو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایل ان هذا لوعید شدید لاهل الارض دا د اسمکی والو د پاره وعید دي چې بندگانو سم شي ګناهونه پرې دي نافرمانی پرې دي نو زما محترم باران به بنشي باران به بي ترتیب شي او درې منخه ويلي عليها اشرارها ظالم حکمران براشي زما محترم دی وخت خدا درې ونه خبري موجود دي الله خپدي الله ناراض دي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس پوچو لوند باندې چې فساد راځي دا د انسانانو د خپل عمل نتیجه ده وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم تاسو ته مصیبت رسید تاسو د لاس عمل دي دا خپل عمل دي اعمالکم امالکم تاسو عملونه تاسو فیصله کما تکونون کذالک یؤمر علیکم څنګه تاسو دغه سبه د برنه حکمران راځي زمون د مل صدر وزیر اعظم د صوبې گورنر وزیر اعلی دا د الله د در فقیر دی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید انسانانو تاسو ټول زما د در فقیران یې الله غنی بادشاہ دی د بادشاہانو بادشاہ دا الله دی نو زما محترم دا د عذابونو دا سلسله په مونږ تاسو شروع دا ګرانی کوم زه تور سره د الله عذاب دی باران به ترتیب شو دا د الله عذاب دی ظالم حکمران را لیدا د الله عذاب دی زمنګ په دې وطن باندې سیلاب تیر شو دا د الله عذاب دی خو زمنګ مسلمانان توبه نو باسي سیلاب را لې پکار د چې دي مسلمانانو توبه استي زمنګ مسلمانانو د خیالي په غاړو د صدریاب په غاړه ولاړو د نختر لرګي نیول او د مواد په قطار کې ولاړو سیلابي پستر ګونې لیدلې او دم د مواد بوجي په شاکړې ده کور تر روان دي مونږ نور ګناهونه شروع کړ بغاوت هم شروع د حلال حرام د جایز ناجایز د دې اړو تمیشتنه مونږ کې کرونا وایرس لاله مسجد بند شو مدرسه بند شو مرکز بند شو پر رمضان کې زمونږ په مساجدو کې تراویح ونه شوي اعتکاف ونه شو ختمونه ونه شو د تبلیغ د مهنت جماعتونه په ټوله دنیا کې جال خورسي وغه جال راغون شو به د ابتدا نو خبره شروع شوې ده څومره نقصان وشو زمونږ دنیاوي نقصان څومره وشو دینی نقصان هم څومره وشو چا توبه استغفار وکړه څوک الله ته متوجي شو ډینګي وایرس رالي او زما محترم تاسو د زلزلې وګورئ د رمضان نمخ کې څومره خطرناک زلزلې په منګ رااله تا خو د الله رحم کرم دی چې نقصان یې منګ لرا نه کړ عمده زلزلې په ترکی او په شام کې راغلی و څومره تبعی کړی دا غټ غټ بلډینګونه راغورځېدلي څومره مالی جانی نقصان شوی دی منګ له نقصان را نه کړ دام د دې دیندارۍ برکت دی حدیث کې راځي بعضی وخت په پورا علاقه الله د عذاب فیصله وکي او چې وګوري هلته مسجد دی مدرسه دا مکتب دی جامعه دا ماشومان دی دا وړي جبي دا تلاوت دا د الف با تا وازونه دا ناظره دا قاعده دا حافظان دا د حافظانو دور
الله چې وګوري اکثر نابالغه معصوم بی ګناه بے خطا غیر مکلف تدبیق د سره ملامه شتنه دی معصومانو ته چې الله وګوري ته الله غصه سره شي اراده بدل شي د ټول علاقې نه عذاب واپس دا د مسجد مدرسې برکت دی دا د تبلیغ برکت دی دا د جمعتونو برکت دی چې دا ګرځي په دې معاشره کې چې زلزلې موږ له نقصان را نه کړ یو حدیث کې راځي الله د عذاب فیصله وکي په یو کلی علاقه باندې او په دې ټول علاقه کې صرف یو معصوم دی فيقرأ الصبي من صبيانهم آية من كتاب الله الحمد لله رب العالمين یو معصوم په دې وړه جواب باندې د قران د یو آیات تلاوت کی او وی الحمد لله رب العالمین حدیث کې راځي د سلويخ تو کالو د پر الله د علاقې عذاب واپس موږ مسجد مدرسه آبادی موږ تاسو آبادی او نقصان زکو نشو د دې رمضان نه مخکې زموږ په دې کلو کې او په دې مدارسو کې دستار بندي او شوي په یو محله او کلی کې څومره ماشومان ختمونه وکړل په دې مدرسو کې څومره ختمونه وشو دا د ناظری ختمونه دا د حفظ ختمونه او دا د تجوید ختمونه دا د تفسیر او ترجمه ختمونه دا د مشکات او د بخاری شریف ختمونه دا د دې برکت ته چې زلزلې موږ له نقصان را نه کو یعنی زلزلہ دومره خطرناک رااله د ازمکه څنګه زنګیدل کده دغه پشان د زنګو پشان او به نقصان را نه کو الله دې مخ کې موساتی دا د عذابونو دا سلسله شروع ده او زما محترم حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام 15 نشانه خودلې دي علامات خودلې دي کدا په امت کې موجود شوي د عذابونو سلسله به شروع کیږي عزت تو خزل فی او دولا کله چې د بیت المال خزانه لوټ شو د اجتماعي خزانه ده د کې د ټولو مسلمانانو حصہ ده نو زمون خزانه محفوظ ده کنه لوټ شو د چا چې څومره وس کیږي هغه چلی او غالبا یو غړی نیمه پکې پاتې وغم ته لاړ دمو بیت المال خزانه لوټ شو حدیث کې راځي چې کله د بیت المال خزانه لوټ شي والامانه مغنمه امانت خلق ته امانت کې خیانت شروع شي والزکات مغرمه زکات به خلق ته تاوان ښکار شي نن 100% مالدار زکات ورکي که 100% مالدارانو زکات شروع کبه به درته غریب نه ملاوي 100% زمیدار عشر نه ورکي سرسایه د خلکو ور خطا دي او نن سبا یو غټ غم جوړ دی زدلته موضوعي می سعودي عرب کې دي اب د کمزې سرسایه ورکي او سمراته بدیلار یو کس ټلیفون کو یزوی می وای چې دلته نه ورکوم دغلته ورکي نو ما دا د کشمیر مسله د دومره غټه مسله ده ریالونه غټي او نه سرسایه دغلته ورک ځکه په پیلګ ډيري راځي پته نه چې ډيري بم راځي او کنه برازي غالبا ته نه ریال راځي او نه دغلته ورکي یو کس راته یو ځل ویلی ویره د سرسایم زیاته نکړه نو ول موږ نه د زیاته کړي ګرانی زیاته شو غنم ګران شو وړ ګران شو دا غي د وجه سرسایه 300 ته ورسید وې دام زیاته نکړه نو ما د استا سر د 300 روپوم نه دی ظالم دا خو سرسایه ده تا د رمضان روزي ونیوي تراوی دی وکړي کم کمی به شي در نشي یا به الله معاف کی نو استاد اثر د 300 روپوم نه دی او تاسو زیاته کړه او موږ نه د زیاته کړي نن سبا غنم پسودی وړه پسودی تروړه پسوده 3200 یا 3100 دی مولیانو ته پتم نه لګي ځکه دوی خود دې ریټ نه خبر یو مولانا چاته پوسو کوي حرام دي چرته خړلې ده هغه سوچ کو یو پرون نه بل ورځ یو څنګه وی پروګرام نو روټي می کور خړلې زمنګ د مولیان چې کور روټي خوري هغه ته حرام وي چې خپل خوري نو موږ چرته کور خړلې ده موږ د تروړې نه څه خبرې چې تروړه پسوده نو زما محترم خبره می سکوله زکات بتاوان خرشي 100% مالدار زکات نه ورکي وتعلم لغیر الدين دین به د دنیا د ګټلو ذریعہ جوړ شي واطاع الرجل زوجته واق امه هر سړی به د خزي تابعدار شي د مور بنا فرمان شي وادنا صديقه دوست بزان تر نږدې کی واقصى ابا او د پلار بنا فرمان شي کور کې خزه موسیږي موري موسیږي د مور بنا فرمانی د خزه بتابیداری بار روزي دوست له بغاړه ورکی او پلار را روان دي به مخ واړی لار به بدل کی د مزګو سټک بیا را روان دي د الله زابونه به ناراضي شریعت دا نه وای چې د خزه خبره ممنه خزه ل خپل حق ورکا مور ل خپل حق ورکا دوست ل خپل حق ورکا پلار ل خپل حق ورکا مور د خزه د وجه مزلی لکوا او خزه د مور د وجه مزلی لکوا ارچا خپل حق ورکا او زما محترم حدیث کې راځي
وکان رئیس القوم ارذلهم د قوم مشر دا برزیل انسان جوړ شي بيدین انسان وساد القبيله فاسقهم د قبيله مشر بفاسق او فاجر جوړ شي وارتفعت الاصوات في المساجد فمساجد کې په اوچت आवाज خبري شروع شي واكرم الرجل مخافه شره یو بل ته د یری سلامونه شروع شي دا سړی ډیر بد عمل دي سلام ورته کومه سینه نقصان نو رسي نیک په خیر رالي خان په خیر رالي د یری سلامونه به شروع شي وزهرت القينات والمعازف تنگ ټکور به امشي میوزیک به امشي د زنانو ګډاګانی به امشي نن سبا دي د سيزونه عام نه موږ د مسلمانانو واده دا خو د دینه بغیر کیږي نه اسلامی جمهوریت پاکستان د لا اله الا الله په نوم باندې جوړ دی او تاسو نن د مسلمان د زوی واده وګوره اول خو دې ته وګورئ دا کویدن دا ګوټ دا نقا نکریزي اورا جنج پالنګ دا سيزونه دا د مسلمانانو واده دي دا خو د هندوانو طریقې او به دا ګډاګانو دا تماشې او دا د زنانو دا بے پردګۍ ګوري زلزلې به ناراضي زابونه به ناراضي دا میوزیک دا ګډاګانی دا فحاشي دا اوریانی دا بهایي دا بے پردګۍ دا رسمونه دا رواجونه دا جهالت دا غفلت دا به عام شي ولبس الحرير شراب سکل د ریخمو لباس اغوستل به عام شي وشربت الخمور شراب سکل به عام شي ولعن اخر هذه الامه اولها د دې امت د اخري خلق به په مخ کې خلکو په سلام تان شروع کی مړه د صحابه په دور کې سو دا کوم د ترقې دور دی ماډرن دور دی دا سړکونه دا گاډي دا ریل گاډي دا هوایي جهاز دا بجلی دا ګیس او دا کمپیوټر دا انټرنیټ او دا موبایل دا فیسبوک دا یوټیوب دا سيزونه غ زمانہ کې چرته دا خو د ترقې دور دی اخو ډیر پسمانده دور پیغمبر اسلام دا 15 خبرې وکړي تاسو نه تاسو کوم دا 15 خبرې شته که نشته پیغمبر اسلام فرمایل کلم چې دا 15 خبرې اولی دي په امت کې موجود دي فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء انتظار کوي د خطرناک طوفان وزلزله د خطرناک زلزلې وخسفا د زمکه د شلیدو چې اوس دیږي او تاسو راکاږي ومسخن او شکلونه بدل شي وقصفا او د کانو باران شروع شي وآیات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتابع او د تثبوت چې اوس دیږي یو دانه بل دانه پس سم دس را رواني یو عذاب به ختم ني چې بل عذاب برا رواني دام د الله رحم کرم دی الله دې اوساتي زلزلہ رااله او خسف او مسخ او قذب د دین الله ساتلی ډیرو ملکونو کې زمکه اوسلی دا او پورا علاقه په دن لاړو پته مونږ لګید چې کم خالاړ دې تسوي خسف وي مسخ شکلونه بدلیدل خسفن د کانو باران وليبيتن اناس من امتي على اثر وبتر ولخو ولعب قد مسخوا بقردة وخنازير پیغمبر علیہ السلام قسم خوري زما د الله په ذات قسمی زما په دې امت به یو شپه راځي په ګناهونو کې بډوبي الله به تیری د ژوند مقصد به یری مرګ به یری قبر به یری آخرت به یری جنت جهنم به یری او د نفس شیطان د خواهشاتو په اتباع کې بډوبي په خندا خوشالي به ودشي او سار چې سو کمرا پاسي د چا شکل به د شادو د بيزو پشانی او د چا شکل به د خنزیر پشانی الله دې زموږ تاسو د ټولو حفاظت وکړي مبارک میاشت یو د درې ورځې پاتې دي په دې روزماتي کې او پېشبني کې الله ته وجاړي الله دا ګرانی ختمه کړي دا زابونو دا سلسله ختمه کړي الله زمنګ نارینه معاف کړي زنانه معاف کړي بوډاګان معاف کړي ځوانان معاف کړي په دې ماشومان خپل رحم وکړي الله دا زابونو دا سلسله ختمه کړي الله د کمی ګناه په وجه ته ناراضه شوی الله موږ معاف کړي الله ټول امت مسلمه معاف کړي الله ته وجاړو الله نه دعاګانې وغواړو ځان په الله معاف کو د ټول امت مسلمه د مغفرت فیصله په الله باندې چې الله ټول مسلمانان معاف کړي او دې سره زمونږ استاسم فایده ده اجر او ثواب بم زیاتیږي من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه حدیث کې راځي چې یو ځل دا دعا وکړه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات حدیث کې راځي دی وخت په ټوله دنیا کې څومره مسلمانان دي دا غوی د تعداد برابر نیکي استا په ملامه کې لیکل شو دی وخت په ټوله دنیا کې یو نیم عرب مسلمانان دي یو نیم عرب نیکي درته ملاو شو او چې څوک 27 مرتبه دا دعا وي
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كان من الذين يستجاب لهم دیب الله مستجاب الدعوات جوړ کی د به هر سوال هر دعا قبليږي ويرزق بهم اهل الارض د زمکی په مخلوقاتو با الله د رزق دروازې کولو کی خپل دعاګانو کې دا دعا شامل کو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات پیغمبر علیہ السلام به فرمایل تاسو سلور کارونه زیات کوي په دې مبارک میاش کې د لا اله الا الله ذکر کثرت سره کوي استغفار کثرت سره کوي او د الله نه جنت غواړي او د جهنم نه پناه غواړي اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار د دې دعا اهتمام کو دا په خپل دعاګانو کې شامل کو او زما محترمو حدیث کې راځي لومبنه اشره رحمت تی دویمه اشره د مغفرت تی اخیری اشره اتق من النار د جهنم نه آزادی دا په دې اخیری اشاره کې دعا غواړو اللهم اجرني من النار عائشہ رضی الله عنها د پیغمبر علی السلام نه تاسو کو د الله رسول کما ته پته ولګي چې دا د ليله القدر شپه ده نو زکه ما دعا غواړم پیغمبر علی السلام یولس بی بیانوي د ټولو نه زیات تمینه د عائشہ رضی الله عنها سره و نو دې ته چې کوم دعا خدا هغه به واقع ډیره مزیدار دعا و ځکه د عائشہ رضی الله عنها سره مینه و وی کله چې تا ته پته ولګي چې دا شپه د ليله القدر ده نو دا دعا غواړه اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني يا غفور ته دې دعا اهتمام کو هر شپه دا دعا وایو او د دې دعاګانو به اهتمام کو زما محترم په الله باندې خپل مغفرت کو ځکه جبرائیل علیہ السلام خیری کړی جبرائیل علیہ السلام الله رولېګ او بد دعا وکړه هلاک دي شي هغه کس چې د رمضان میاشت پیراله او د بیا مغفرت نشو او پیغمبر علیہ السلام په مسجد نبوي کې د منبر د پاسه امین ارشاد فرمایلی دي د داسې کس په هلاکت کې شک سری زما محترم دی جبرائیل علیہ السلام د بد دعا چې کړی ده دای په خپل خوخه نه ده کړی ځکه الله فرمای لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فرشتي د الله نه فرمانی نه کوي فرشتي چې کم کارم کوي د الله په امر د الله په حکم یې کوي دین معلومه شو چې دا جبرائیل علیہ السلام الله را لېږلی چې دا بد دعا وکا چې دا مبارک میاش او په دې کې د یو کس بخنه و نشو هلاک شي دا بنده او پیغمبر علیہ السلام په امین ارشاد فرمایلی د مور بچی سره ډیر امینه کې یو بچی ډیر بدعمل شي او بل کس دې بچی ته خیری کې نو مور په امین وي نه وي په امین دغه د مور د بچی سره امینه ده د مور نسوسو چند زیاته د پیغمبر علیہ السلام د خپل امت سره امینه ده او پیغمبر علیہ السلام په دې دعا باندې امین ارشاد فرمایلی دا ولی زما محترمو پیغمبر علیہ السلام ذهن کې دو چې دا ډیر بدقسمت انسان دی او بدقسمت امتی ملي په دې رمضان کې هو په لګ خبره کده ځان لګوله کو لګ حرکت یو او لګ د الله نه معافي غوښتنه الله بخنه کوي ځکه د جنت دروازې کولو دي د اسمان دروازې کولو دي د رحمت دروازې کولو دي د جهنم دروازې بند دي سرکش شیطانان قید دي نفل په فرض باندې او فرض پاویا چند قبليږي دعاګانې قبلي کده ځان لګوله کو د الله د بخنه فیصله کوي خدای یقینا بدقسمت چې بدی میاش کې د بخنه نشو زما محترم یو سلور کسان حدیث کې راغلي چې د دې بخنه نه کی یو هغه کس چې مستقل پزړه کې بغض عداوت ساتي د بخنه نه کی بعضی کس یې بل تکار کی گاونډي ته انکار کی رشتہ دار ته انکار کی او زړی د بغض نه د عداوت نه د کینی نه ډک دي او په دې مبارک میاش کې مزل صفا نه ک د مغفرت نه کی دویم عادتی شرابی مستقل شراب کی په دې میاش کې توبه نکړه د دم مغفرت نه کی الله رحم دې زمو پښتنو کې دا مرز نشته الله دې مخ کې موساتي دریم د مور پلار نافرمانه د مور پلار نافرمانه بچی دي مور پلار خپدي دروجی مونږ وی تراوی موکړي ختم موک او اعتکاف تم ناشتي او زما محترم په دې مبارک میاش کې د مور پلار راضی نکړل خوشاله نکړل د دم د مغفرت فیصله نه کی الجنت الوالد اوسط باب من ابواب الجنه پلار د جنت د منځ دروازه ده رضا الرب فی رضا الوالد پلار خوشاله الله خوشاله سخط الرب فی سخط الوالد پلار خپا الله خپا الجنه تحت اقدام الامهات د مور د خپل لاندې جنت دی یو صحابي د پیغمبر علیہ السلام فرمایل هما جنت او نار
دا مور پلار یا جنت دی یا جهنم دی یا د جنت دو دروازې دي یا د جهنم دو دروازې دي چا نه مور پلار خپدي دو درې ورځې پاتې دي ورشي دا غوي خپو کې غورځيږي دا غوي نه معافي غواړي او دا غوي خدمت شروع کې غوي راضي کوي چې دا روزي دا تراوی دا ختمونه دا دعاګانی دام قبول شي الله د مغفرت فیصله وکي او کله چا وفات شوی دي او خپدي تللی دي نو حدیث کې راځي من زار قبر ابويه او احدهما چا چې د مور پلار د قبر زیارت وکړي یا مور یا پلار وفات شوی دی او د زیارت کوي د جمعې په ورځ باندې نو غفر له وكتب برا د دې بچي به الله مغفرت مو کې او دې په نیکانو تابعدارو بچو کې الله شمار کی د مور پلار زیارت لاله شي د جمعې په ورځ او په دې باقی ورځو کې ورته دومره دعاګانې وکړي دومره اعمال ورلو کوي چې الله پاک هغه ته په آخرت کې خوشاله کی او الله دې په نیک عمل بچو کې شمار کی او زما محترمو صله رحمی چا ختمه کړي سلورم رشتہ داری ختمه کړي نه بدرزم نه برازي نه بر باندې لګي نه بدر باندې لګم غم خادي ختمه دا میاش رااله مبارک میاش دوانه خاندانونو روزي تراوی ختمونه نیک اعمال دعاګانی خود به جوړ او نکړه د دوانو خاندانونو مغفرت نکي دو مسلمانانو ورانه ده درې ورځې زیات روانه جایز نه ده د دوی عبادت نه قبليږي من هجر اخاه سنه فهو كسفك دمه یو کال تیر شو دوی جوړ او نکړه دا داسې شو لکه د یو بل قاتلان د یو بل وینې توی کړه دومره ګناه یو کړه او په دې مبارک میاش کې دوی روجیم نشي تراوی کوي او په دې ختم کې په یو صف کې ولاړ دي او یا په یو مسجد کې اعتکاف تم ناشتي او جوړ یو نکړه د میاش تیر شو د دوی مغفرت نکي زما محترم ځان ته سوچو کو کوم ګناه کې مبتلا ای دا غینه توبه وباسو چا سره روانه دا غسر جوړو کم رشتہ دار خپدي دا غوي کور ته ورشي خيركم من يبدا بالسلام بهترین انسان هغه دی چې په سلام کې مخ کې شي ورشه سلام ورته وکا ورشه اکرام وکا داغه نه معافي وغواړه چا سره دی ورانه دا غسر جوړو کا او زما محترم خپل کورونو کې نظر واچوي اکثر د زنانو خپل مابین کې ورانی لار پینځو زامنو له ودونه کړي شپږو زامنو له ودونه کړي د زنانو د خزو د ټوډ روانه ده پلارو د زوی ورانه ده ضرور سره روانه ده د زنانو خپل کې ورانه ده او د خواخو د انګور خو د کشمیر مسله ده دا خو د هر کور داستان دی د دوی غاړو جوړ ناراضي خواخي مور کېږي نه انګور لور کېږي نه او لوري تا ته وې مو انګور ته وره دا د هر کور داستان دی حالانکه خواخي مور ده انګور دا لور دا خواخي به انګور ته د لور په نظر ګوري انګور به خواخي ته د مور په نظر باندې ګوري زما محترم زنانو ته وګورئ او زنانو یو کیلو رسګولو ډبې راوړه او کور کې کېدو زنانه را غونډې کا د کوم زنانه ورانه دا غویله جوړو کې چې د الله د مغفرت فیصله وکړي زما محترم او استغفار کثرت سره وایي د دعاګانو اهتمام وکم او څنګه مولانا قاری کلیم الله سے تاسو ته قران شریف ختم کو داسې حافظ قران تاسو هر کور کې پیدا کړي شي عالم تاسو کور کې پیدا کړي شي زنانو کې عالمانی تاسو په کور کې پیدا کړي شي کنیت موک د اختر په لسم ورځ باندې د مدارس داخلي شروع کی په دې باقی ورځو کې کور کې مشوره وکړي کم از کم یو بچی مدرسې ته وقف کړي او نیتو کې ان شاء الله خپل بچو کې به یو حافظ قرآن پیدا کوم ان شاء الله عالم به پیدا کوم ان شاء الله زنانو کې به عالمان پیدا کوم ان شاء الله مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله بانی دارالعلوم دیوبند ډېر لوی عالم تیر شوی دی خپل بچی حافظم کا عالمم کا مولانا محمد احمد رحمت الله علیه او به ورته عجیب وصیت کوي بچی تاسو سره ما ډېر خواري وکړي ته حافظم شوي عالمم شوي دا سی ورځ را روانه ده چې ته بدل ته موجود یو زبد خور لاندې زبد ژوندو د عمل او د دعا محتاج پتا چې ما دا قران یاد کړی دی دا می در باندې ځان له یاد کړی ما بنه ری حتی الوسب روزانه کوشش کې تلاوت بکې ثواب به ما ترا بکې مولانا محمد احمد رحمت الله علیه با مستقل پابندۍ سره اهتمام سره د شپې په تهجد کې 2 سپاره تلاوت کو ثواب به خپل والد صاحب تبخ او به د مولانا محمد احمد رحمت الله علیه بچی دی قاری طیب صاحب رحمه الله متکلم اسلام د علم سمندر دی او د دارالعلوم دیوبند محتمم تیر شوی دی چې د قران حافظ شو عالم شو
خپل پلار ورته وصیت کوي بچي زه خو د خپل پلار دی وخت پورې د وصیت خیال ساتم هر شپه تهجد کې 2 سپاره تلاوت کوم نن ته د قران حافظ عالم شوي دا قران در باندې ما ځان له یاد ک بچي ما بنېره نو قاری طیب سے با روزانہ اهتمام سره په تهجد کې یو سپاره تلاوت کو ثواب به خپل والد سے تبخ دا زمونږ کابر دی او دا زمونږ د پاره نمونه دی منګم دا بچی نیکان صالحان د قران حافظان عالمان پیدا کو او ځان د پاره د آخرت توخه او صدقه جاریه جوړ کو حدیث کې راځي المیت فی القبر کالغریق المتغوش انسان وفات شو قبر تلاړ د خور انبار په جوړ شو مثال دا سیدی لکه انسان وبو ته پریوت او ډوبي دا ډوبیدون کې انسان هر څه تلاسه شي واخو تا کپړی تا ډګی تا پلاستیک تا دته چې په نظر راځي هغه تلاسه شي دا دې د پر چې د ډوبېدو نه بچم دغه سید انسان د قبر کې د خور لاندې پروت دی د لګ لګ عمل محتاج دی دی په انتظار دی د پلار د مور د رور د خور د خزي د بچو د گاونډي د دوست خپل سب د مرګري کې دې سی وریات سے مبارک میاشتا یو 2 رکعات نفل را پسیو کی تلاوت را پسیو کی ذکر کی استغفار کی دعا کی صدقه کی خیرات کی او د دې په دې لګ عمل زما بیړه پارشي د غزه تم ټول رواني خپل بچی بزان د پاره د آخرت توخه او صدقه جاریه جوړو او زما محترم او اخیری خبره خپل ژوند کې انقلاب راولي کمی پوری چې مشران دیندار شوي ني دا سي مشر د خپل کشر تربيت نشي کولی یو کس یو ځل چيني راوړل غوته کې اداره دم کما شد پاره وې دا زما درې ځامن دي سار قاری صاحب سبق کی بچی می سبق لنجي ما رښتیا لوه ته سار جامع لذي دي چپ شو یا لکه سار جامع لذي بیا چپ شو یا لکه تانه ته پوس کوم سار جامع لذي اخره کې راته وې چې دا زید دروغ نه دی رښتیا ویلې نش ما راوړل چې چيني تاله دم خپل غم در سره نشته بچول چيني دمه چيني ورله دم ک چې موري ولا چې شربت کې واچي چې بچي می سبق لروان شي چيني ورله چيو کې ما چو دي بچونه ته مخ کې شه دا بتا پسې در رواني نو هغه ته خپل عجیب خبرو کړه وې د نومبر دسمبر جنوري میاشوا سخت یخنی وا لړوا او سارا پاسې د باتون کې بغیر مو بو چار دامو کو کمره کې می جانماز واچو موزمو کو بیٹ تو ختم او کمبل می راخ کلو د کېدم موري منځو کړي مور سره د بچو لګ ډیر غمي وې موري چې منځو کو به ماشومان را پاسول سار کې ماشوم را پاسول ډیر ګران کار دی د مدري ځامن دي ماشومان او سکول ته درې وانه سي خو ډیر واړه دي هغه دویم نمبر ابل اوس مور را پاسو وي پاسا د اتوار وازوا موست را پاسو سبق تیرا پاسو هغه دا کمبل چتر د خدای مسلمانانو اتوار نه پیژنې وي چې پاسا نن چټي نه ده نو ما ته لکه د سکول چټي ده د مونږ او د تلاوت چټي کو نه ده وې د اتوار په ورځ زمو ټوله چټي ده نو ماشوم سار را پاسول ګران کاری نو امور ماشومان را پاسول نه یې وروچت ک شابه کاری چې سبق کیته د پروتي دسترګي مګلې او ناشته وې چې هغه به مروچتو نو د سما ته غوتونی ولې پاپا چي نشي او کمبل راخ وې به مې چې کینه وغسترګي مګلې وې چې درې مې مروچتو نو وې دې دویم ماته اشاره وکړه ولې پاپا چې نشي او پریو وې درې مم دا چلو کوي ما چې خوب ته خودی نه پری دی راشه غوسه پیوکا وې ما کمبل چرته کړو ځان می غوسه کوي ما چې د نسړی ځامنو پاسې زې مسجد ته څنګه مم جوړه کړی وې دوه کولګه گزارو کړم مشران دی او درېم ډیر ورکوټي اله خبرې زده کړې وې دا کمبل د سلګه شانو چته کړه وې راته وی چې مړ د نسړی زوی خو پخپل ګرم په کمبل کې پروت مونږ ته وی چې جمعه تلاش ما د نر بچیو د نرتوب جواب در مسجد نه پیژني مدرسه نه پیژني عالم نه پیژني قاری صاحب نه پیژني شبي جمعه سي روزه نه پیژني یا الله زما ټول بچیا په ځان الایمان کې الله تګران نه د خدای طریقم نه ده خپل ژوند کې انقلاب راولي بچي بستا سو په نقش قدم رواني کشران د مشرانو نقل کوي لار ګیرشتا معشوم پرتګ نه چی امي د بابا په شان ګیره بساتم بابا دا سپینه ټوپې مال راوړه بابا پټکی پسري معشوم د مور لپټه د سر نتا وي شیشي ته ولار دې سکه لکه بابا په شان پټکی و ته جمع لازمه جمع لبوزه ته د جمعې پښپ شبي جمعې لازمه شبي جمعې لبوزه ما سي روزي لبوزه او دغه سلور د مور نقل کی مور 15 وخت مونږ قران تلاوت ذکر اسکار او کور نوزی دستانی جرابې بورقا پردا د خپل حیا عزت حفاظت پیغله لور منظم کی تلاوت هم کی ذکر هم کی د کور نوزی په جړه شمال وړه بورقا مال دستانی مال جرابې خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے
تاسو به کم خوازي تاسو په دې عمر کې مدرسو ته نشئ. مولانا الیاس رحمت الله علیه د تبلیغ په نوم باندې او ساده مهنت شروع کړی دي او په ټوله دنیا کې الله انقلاب راوست. د لکونو انسانانو ژوند کې انقلاب رالی. دا د ځوانانو ګيري، دا ټوپۍ، دا پټکی، دا د زنانو دا پرده، دستانی، دا جرابي، دا برقه، دا په سنت طریقه ودونه، دا مدارس د بنینو د بناتو، دا حافظان، دا عالمان، دا په زنانو کې عالمانی. زما محترمو د دې ساده مهنت برکت دی. مبارک میاشت ټول په الله باندې ځان قبول کو. سلور میاشتو نیتو کې الله سوچت کوي ان شاء الله چې سلور میاشتې بلګو ان شاء الله. او کم از کم ختم موشو درې سلور روزي پاتې دي. دا یو سي روزه خو په دې رمضان کې هر مسلمان له پکار دي چې درې ورځې د الله په لار کې ولګي. زما محترمو نو کو وسم کیږي سي روزي له سبا نوزو ان شاء الله اختر تبرا واپس شو وقم ان شاء الله. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي او زمون تاسو حاضری دا ناس تراتل وینا اوریدل دا دې الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او زړونو کې کوم شرعي حاجات دې الله دې د خپل غیبی خزانو نه پوره کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.